هغه ناروغان چې د وینې ټیټ فشار لري غواړي چې نن هغه درمل کړو د ستنو په ذریعه باندې. د ټیټ فشار درملنې لپاره یوه نقطه چې ده هغه رنمای شپږمه نقطه ده، کومه چې د نامت څخه 1.5 کن ښکته په دې منځني خط باندې چې دی ځای لري. د زړه اوومه نقطه کومه چې پلکزو و کارپي ولناریس راډیال اړخ ته د مړوند په دې قات باندې چې دی ځای لري. بله نقطه د سږي اوومه نقطه ده چې هغه چې دی د دې مړوند د دې قات څخه 1.5 کن پورته یا پروکزیمال پروسیسټالیویډیس راډي په ژوره برخه کې چې دی ځای. بله نقطه چې ده هغه د توري لسمه نقطه ده، کوم چې د دې پټیلا د هډوکي د دې پورتنۍ څنډې څخه 2 کن چې دی پورته پروکزیمال او میډیال یعنی کورني اړخ ته د دې ورون چې دی ځای لري. بله نقطه د ځیګر اتمه نقطه ده، کومه چې د دې سیمی ممبرانوزوس او بله چې ده د سیمی ټینډینوزوس عضلې ترمنځ چې دی ځای لري. بله نقطه چې ده هغه د تریخي 9 نقطه ده، کومه چې د دې خارجي یا بهرني هندرې څخه 3 کن پورته د فیبولا د هډوکي په مخکینۍ څنډه کې چې کوم دی ځای لري. د بډوډي شپږمه نقطه کومه چې داخلي ښکنګري په ښکتنۍ برخه کې چې دی ځای لري. نقطه چې ده هغه د تشې نمیتیاز د کڅوړي 15مه نقطه ده، کومه چې د 5مې توراسیک فقرې د پروسیس سپینوزس د جګوالي برابر د شاته نیم منځني خط څخه دواړو خواو ته 1.5 کن چې دی ځای لري. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په هیله